د 10 نفر سپیلن تاسو وینئ 10 نفرو کې 15 نفره هغه غله دي چې د غزني په مربوطاتو کې به وسایت غلا کول او له خلکو چې به پیسې وړلې هغه څو ورځې 2-3 ورځې له مخکې د اوزیسي په ساحه کې هغه 15 لک روپۍ له چا وړي دي په دې 15 نفرو غلو کې هغه غل ده هغه نفر هم ستاسو په خپل جرم اعتراف کړی ده جمله 15 نفره دي چې یو وسایت هم بالفعل هم ګیر کړی دی یو وسایت اوس خوشبختانه همدا لحظه چې زه تاسو سره خبرې کوم بل وسایت چې دوی غلا کړی و هغه پیدا سو اوس خپل کارمندان ولېږل چې هغه راولي مدیریت ته او 2 نفره اختطافچان دي چې یو 12 کلن هلک اختطاف کړی و 3 ورځې ورسره و خوشبختانه د موږ د امنیتي ځواکونو هلې ځلې وې چې هغه هلک هم وژغورئ او دا 2 نفره اختطافچان هم ګیر 2 نفره قاتلین دي په دوی کې 2 نفره هغه قاتلین دي چې څو ورځې له مخه په نواباد کې یو ځوان په قتل رسولی و خوشبختانه دی چې اوس 2 نفره مخکې څرنګوالي ته لېږلي و دا 3یم نفر دی یو نفر چې بل د قتل ادعا قرار د ګرفتاري و د هرات ولایت کې د موږ د جنایي جرمونو لخوا د مبارزې مدیریت د هرات ولایت کې دستګیر سو مرکز ته انتقال سو پرون موږ ته د لیږ غزني ته موږ ته را تسلیم سو Tena fajta non vorrei. Ja, غير بيجي جدوع